د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. ژوند دوړ خونه لري، کله خوښي او کله هم غم، خو له دې دواړو څخه یو هم تلپاتې نه دی. که کله هم غم سره مخ شوی نو فکر ونه کړئ چې دا به تلپاتې وي. د هر مصیبت پر وړاندې استوار ودرېږئ، مبارزه وکړئ او کامیابی ترلاسه کړئ. همدارنګه د انسان له پیدایښت سره ګڼې ناروغۍ هم پیدا شوي دي، خو له نیکه مرغه پوهانو هڅې او مبارزې کړي دي او د ناروغیو لپاره یې درمل او واکسینونه جوړ کړي دي او حتی د ډېرو خطرناک ناروغیو پر وړاندې بریالي شوي هم دي. الحمدلله اوس هیڅ داسې ناروغي نشته چې علاج ونه لري. خانو راځئ چې له همدې جذبې سره د هیلو وړانګه ډرامه واورو او خوند ترې واخلو. غبار صاحب، کله چې تاسو خلکو سره د ګوزن د واکسین په هکله خبرې شروع کړې، زه به مو عکسونه او فلمونه واخلم. سمه ده، نو بیا ته ما ته اشاره وکړه، زه به خبرې شروع کړم. سمه ده، دا دی د کار په ټولو رمزونو خبرې. زه خو ګرځېدلی سړی یم. بلکل رښتیا وایي غبار صاحب. که نو دا د زه آماده یم، تاسو کولی شئ چې خپلې خبرې شروع کړئ. سمه ده. د لوی خدای په نامه، درنو کلیوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم غبار دی، ستاسو د سیمې د کلینیک کارکوونکی یم. دوستانو سره مې راغلی یم چې د ګوزن په هکله تاسو ته معلومات درکړم چې په څه ډول خپل ماشومان له دې بدمرغې ناروغۍ څخه وساتو. څو سیمه مو د ګوزن له وایرس څخه پاکه او یو ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته نه شي. درنو خویندو او ورونو، تاسو به خبر یاست چې ګوزن یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده، خو ښه خبره دا ده چې مخنیوی 2 څاڅکي واکسین کوي. زموږ سیار ټیمونه کور په کور ګرځي او ستاسو ماشومانو ته وړیا واکسین کوي. نو که غواړئ چې ماشومان هم روغ اوسي نو خپلو وړو ماشومانو ته واکسین وکړئ. خو آیا پوهېږئ چې که ماشومانو ته واکسین ونه شي څه پېښېږي؟ نه. په دې هکله به زموږ یو بل ملګری تاسو سره خبرې وکړي. یوسف جان ته بلنه ورکوم. یوسف جانه، یوسف جان چیرته دی؟ هلته په موټر کې ناست دی. ورته ووایه چې راشي. اوستا جانه، هغه دی په خپله راغی. یوسف جانه راشه له خیره. دا دی دا راغلم. دا خو معلول دی بیچارهګی. او بیچاره، دې ته خو د سړي زړه سوځي. ځواني ته یې ګوره، څه ښکلی ځوان دی. درنو مشرانو او ګرانو ماشومانو ته مې سلامونه وایم. وعلیکم سلام. زما نوم یوسف دی، د خوشحال خیلو د کلي اوسېدونکی یم. مور مې کیسه کوله چې زه په ماشومتوب کې یوه شپه ډېر سخت مریض شوم. شدیده تبه مې وه. مور مې ویل ما فکر کوه چې زکام شوی یې. سهار چې کله زه له خوبه ویښ شوم نو په لاره نه شوم ګرځېدلی او له خپله ځایه نه شوم پورته کېدی. تاسو څه فکر کوئ چې یوسف ولې یو ناڅاپي مریض شو؟ ستاسو په نظر څه پېښ شوي دي؟ ناجوړه شوی و. نو ناجوړه شوی خو خو ناجوړي څه وه؟ نو موږ څه خبر یو؟ موږ خو څه ډاکټران نه یو. ولې یو ناڅاپي ناروغه شو؟ هر چا چې سم ځواب راکړو جایزه ورکوم. جایزه ورکوې؟ هو جایزه ورکوم. یوه کلچه د لاس مینځلو صابون، یو بوتل شامپو او یو د غاښو کریم ورکوم. خو چې سم ځواب راکئ. ستونی یې خوږېده؟ نه. ملریا شوی و؟ نه نه، که سم ځواب رانه کوئ جایزه نه درکوم. ښه نو، ستاسو ترمنځ داسې څوک شته چې نن یې واکسین کړی وي؟ غبار صاحب، هغه دی، هغه په آخر کې یو نفر لاس پورته کړی دی. ډاکټر صاحب، نن ما خپل دغه وړکي زوی ته واکسین وکړ. دا دی، اوس هم ګوته په رنګ توره ده. آفرین، نام خدا.
د جایزې اصلي حقدار ته یې، ځکه چې ستا په خبرو کې زما د سوال ځواب و. یوسف ته یې په ماشومتوب کې د ګوزڼ واکسین نه و کړی، ځکه خو یوسف په ګوزڼ اخته او فلج شو. نو که غواړئ چې ستاسو ماشومان د یوسف په برخلیک اخته نه شي، نو خپلو ماشومانو ته تر 15 کلنۍ پورې تل واکسین وکړئ. راشه او جایزه دې واخله. مورجانې څه دې ویل شیرزمانه زویه؟ مورې په یاد دې دي چې په ماشومتوب کې به د سپي له غپا نه ډارېدم او په نیمه شپه کې به ستا خواته درتلم. څه وختونه وو، ستا غېږه کې به څومره ارامه او خوشحاله شوه. هو ښه مې په یاد دي، پلار به دې درته د مور نازولی ویل. هو ښه مې په یاد دي، تل به راته په قهر و. هو هغه به د شپې ستړی ستومانه کور ته راته تا به ژړل، نو ځکه در باندې په قهرېده. یاره مورې، تاسو میندې د جایزو وړ یاستئ. د صبر او استقامت جایزې باید درکړل شي. رښتیا چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي. هو زویه، اولاد خو د مور د زړه ټوټه وي. ټوله میندې هم داسې مهربانه وي. زما خوږې مورې، زما عمر ستا شه. زړه مې غواړي چې څه موده نورم تا سره تیر کم. زړه مې غواړي چې تل در سره کیسې وکم، خبرې وکم. دا دی اوس به کیسې وکړو. د زړګي حال دې راته وایه، ژوندون ظالم دی، مور له زویه بېلوي نه. پلار مې کله اجازه راکوي چې تا سره کیسې او د زړه خواله وکم. تل لکه سیوری راپسې وي. زما خو زړه و چې یو ځل دې کندهار ته بوزم، چې پس له کلونو خپل خپلوان ووینې او ساعت دې تیر شي. وای زویه ته نه جار شم. مورجانې ولې ژاړې؟ مه ژاړه، زه خو در سره یم، هېڅ غم به نه کوې. پوه شوې؟ خیر دی، بل ځل چې راغلم بیا به ښه ډېر چکرونه درکم. کیسې به وکړو، د خپلو خپلوانو لیدو ته دې هم بیایم. زویه زما خو داسې زړه و چې ته کله په خیر راشې نو کوژده به درته وکړم، ښه ښکلی واده به درته وکړم چې د لمسیانو خاونده شم، خو هر څه نیمګړي پاتې شوه. خیر دی مورې، زه خو د تل لپاره نه ځم. څه وخت وروسته بیرته راځم، بیا به راته کوژده واده وکړې. هر څه دې چې خوښه وي بیا یې وکړه، لا خو وخت لرو. وای زویه ته چې څو پورې راځې زه به مړه یم. خدای دې نه کړي مورجانې. پخوانۍ حوصله نه ده راپاتې، زړه شوې یمه. پلار دې هم راباندې چندانې پام نه کوي، تل مې ځوروي. هېڅ هم در باندې نه کېږي مورې، ځان مه خفه کوه. زه دې تل پوښتنه کوم او زنګ درته وهم. سمه ده زویه، ستا په تمه به شپې او ورځې تېروم. مورې راځه چې تا هم له ځان سره خارج ته بوځم، ښه به مو ساعت تېر وي. پلار دې چاته پرېږدم، هغه بې له مانه ژوند نشي کولی. بیا خو د کلي کور ملک او مشر دی. یعنې ته دومره ورته ګرانه یې؟ خدای خبر ګرانه ورته چیرې یم. مورې بل ځل چې په خیر سره راغلم بیا نو ستا په خوښه کوژده او واده کوم. ته چې څه وایې هغه به کوم، بېغمه شه. مور دې درنه جار شه. شیرزمانه زویه څومره ښه خبره دې وکړه. رښتیا درته وایم مور جانې، داسې واده به وکم چې ستا ټول ارمانونه په خیر سره پوره شي. اوهو اشرف الله خانه، زموږ ټیم ته ښه راغلې. ستا وظیفه به دا وي چې ډول به وهې او کلیوال به راخبرې چې موږ ورته خپلې خبرې وکړو. نو اوس خو شي ځان مه ستړی کوه. کله چې کلي ته ورسېدو بیا ډول وه چې خلک خبر شي. نن ډېرو سیمو ته ځو. اشرف الله بېچاره خو د ویډیو او عکسونو اخیستو لپاره ډول وهي، ځکه چې عکسونه او ویډیوګانې بیا په فیسبوک او یوټیوب کې نشو. مې پرېږدئ، تاسو خپل عکسونه واخلئ. ډول وهل زما عادت دی، نه مې ستړی کوي، بېغمه شئ. اوس خو ورته شیرزمان نوی ډول واخیسته، له شوقه یې وهي. بس له خپله باغته یې خوري. اشرف الله شیروزي سړی دی. بله دا چې په ټول کلي ګران دی. هو رښتیا چې اشرف الله په ټول کلي ګران دی. یوسف جانه ستړی غوندې ښکاري، څه ته خو به ضرورت نه لري. که ستړی یې ووایه چېرته به دمه وکړو. نه نه ستړی نه یم، خو ډېر شورماشور راباندې بد لګېږي. نه له موږ سره ډېر وګرځېدې، خامخا ستړی شوی. او بله دا چې شورماشور هم زیات دی. د اشرف الله د ډول غږ خو تر درېیم کلي پورې ځي. هو زه ډېر نه ګرځم او نه ډېرې خبرې کوم. رښتیا چې نن ستړی شوم. یوسف جانه
ته په ځان ډېر فشار مه راوړه. څنګه دي چې خوښه یې هماغسې وکړه. موږ ستا تابع یو. تاسو د ژوندي اوسئ چې زما تابع کوئ. خیر دی کرا کرا به عادت شم. ښه یوسف جانه، پرون د خپله کیسه کوله. پرون تا ویل چې بیا یې روغتون ته بوتلې، بیا څه وشول؟ او رښتیا وایي، تونس هغه پرونۍ کیسه دې وکړه. وخت به مو ښه تېر شي. هله نو اوس ګار به څه وکړو؟ ښه نو کیسه دې وکړه چې موږ ته د عبرت کیسه شي. یا راشق الله خانه، ستا د ډول وهلو نه همدا د یوسف جان کیسه په اورېدلو ارزي. او وروره ګله کیسه دې وکړه چې پاس د هغې څه وشول. ښه سمه ده، نو غوږ شئ. کله چې زه له ګرځېدو پاتې شوم نو مور او پلار مې په منډه ډاکټر ته بوتلم. کله چې ډاکټر معاینه کړم نو زما پلار ته ویل چې په بیړه یې روغتون ته ورولئ. دا چې بیا هلته څه وشول په یاد مې نه دی. همدومره مې په یاد دی چې زه د روغتون په چپرکټ کې بستر شوم. کومه بده خاطره دې په یاد ده؟ بده خاطره مې دا وه چې نرسې به تشناب ته بیولم ځکه چې خپله نه شوم تللی او زه دومره وړوکی هم نه وم. ډوډۍ به یې په خوله کې راکوله. دې کارونو به زه ډېر ځورولم. اوه ډېره سخته ده. خفه دې کړو. یاره وایم طبیعت مې بیخي خټه شو په خدای. خدای خبر چې مور و پلار به دې څومره خفاول. پام چې موټر دی. پام کوه څه دې وکړل؟ یا الله خیر. ای بابا دا څه بده پېښه وشوه. ټول پام مې یوسف جان ته و. توبه اوس به مې ټکر کړی و. زه ښه ده چې په خیر سره تېره شوه. خیر و خیرت انشاءالله. عاشق الله خانه الله د یوسف لاس واخله او راپورته یې که چې د موټر په فرش پروت دی. ته ودرې چې دا موټر ګوښه کړم. اخر یوسف جان یې موږ ته سپارلی دی. فرزانې جانې همت راغلی دی. زه به دې په اجازه کور ته لاړه شم چې ناوخته نه شي. سمه ده. همت ورور چېرته دی؟ د باندې له زیبا جان سره په تمه ناست دی. وایي ولې دننه رانغلل؟ څه پروا کوي، همالته د باندې ښه دی، راحته دی. نه داسې مه کوه. همت ورور به څه وایي؟ بده خبره ده. غږ ورته وکړه چې دننه راشي. نه همالته ښه دی. هسې هم وځو کور ته، کار هم نشته. خدای دې خیر کړي. په دې نیمه شپه کې څوک دی؟ پلوشې پلوشې څه شوې؟ خدای دې خیر کړي. څه خبره شوې؟ څه وایي همته؟ یو کس راغلی ډاکټر صاحب یې په کار ده. وایي یو عاجله ناروغه لرو. څه عاجله ناروغه؟ همت وروره دننه یې راوله. ښه په سترګو وروره ناروغه دې دننه راوله. سلام علیکم ډاکټر صاحب. ناروغه را سره موټر کې ده. د پچکاري او سیروم لپاره مې راوستې ده. ته خو ایله خبرې کوې. ناروغه کومه ده؟ هغه مې بچو سره په موټر کې ده. لکه امبولانس مې ورته ځای جوړ کړی دی. وی ګورئ کېدای شي همالته ورته سیروم ورتېر کړئ. لوی موټر دی بالکل د امبولانس په څېر. ورخطا کېږه مه. څه سخته خبره نه ده. هله همت وروره د سامانونو بکس در سره راواخله. دا دی په سترګو. پلوشي لږه شیبه په تمه شي چې زه دا ناروغه یو ځل وګورم بیا به لاړ شئ. سمه ده موږ هېڅ بیړه نه لرو. ما ته څه امر خدمتي؟ ته مخکې شه موږ درپسې یو. زه به ستاسو دا احسان د مرګ تر ورځې نه هېروم. کور مو ودان اوسه. دعا وکړئ چې مریض مې له خیره سره زر ښه شي. آمین. انسانان ټولنیز موجودات دي. په ټولنه کې اوسېدل پر یو بل اغیزه لري. انسانان له یو بل نه متاثره کیږي. زما اوسیدونکو د ټولنیز بدلون لپاره هڅې پیل کړې دي څو د چمګاونډ په خلکو کې بدلون راولي او ژوندانه ته یې متوجه کړي. په یو ګل نه پسرلی کیږي. پکار ده چې د ټولنیز بدلون لپاره هڅې وکړو ځکه چې که ښو سره کینئ ښه به شئ او که بدو سره کینئ نو بد به شئ. تر بیا مو روغتیا په برخه. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.